وی هغې زمانه د اختر د بنګړو سوال کړی او په بدله کې زما لاس له رومال کړی و. مونږ د یو بل نه تحفې هډولوا نه غستې، مونږ په وړه خبره یو بل څه جنجال کړی و. مونږ د یو بل نه تحفې هډولوا نه غستې، مونږ په وړه خبره یو بل څه جنجال کړی و. هغې وی تا خو دې اختر له جامې جوړې نه کړې. ما ورته وی نو تا په غونډه زه نه خال کړی و. ها دا جیب بیا ووایه، ډېر ښکلی شعر، ډېر زبردست شعر. ته خو نه دي معلومه، دانش صاحب تا ته معلوم نو ورته ووایه. عباسي صاحب یو څو شعرونه درته وایم چې هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي. هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي. خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي. ډېر ښه. دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي. دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي او پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. چې به درخو د پښتونخوا ورته بلۍ ساتله، چې به درخو د پښتونخوا ورته بلۍ ساتله او ادم لګیا دی د رباب نه هغه تار وباسي. ډېر ښه. مننه. ښه جي. محمد یاسر اکمل راغی. دانش خو خبرلوست دی، بس خبرې کوي لګیاوي. حیران یم چې تا ته څنګه غلی پاتې شوی. شعر ښه مکمل یې کوي چې په خپله مکمل کوي. دا ښکلی چې محفل کې دومره غلی پاتې شوی، دا ښکلی چې محفل کې دومره غلی پاتې شوی، کاروان د محبت ترې نه جوړ تلی پاتې شوی. دا اوس چې په سرو جامو کې ګرځي او خیر غواړي، دا یو ملنګ د دې کلي ښاغلی پاتې شوی. زما شعر دی پکې دانش خو خبرلوست دی. دانش خو خبرلوست دی، بس خبرې کړي لګیا وي. حیران یم چې تا ته څنګه غلی پاتې شوی. ډېر ښه دانش صاحب. دانش صاحب زما څه فرمایش وکړو چې خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه، خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه، ویل یې دا ګناه مې نه شوه، دا مې یاره نه شوه. په ما یې دوه ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یمه، هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه. په ما یې دوه ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یمه او هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه. دغه دوه شعر ډېر ښه. ویلې کېنه وزګارېږم راځمه درله مودې مې تېرې په دې ځای شوې خو وزګاره نه شوه. دانش صاحب شاعري د ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي. زموږ د ملګري چې کوم دي هغه پکې هم ډېره غټه دلچسپي اخلي. خو دا ده چې زه به ته ووایم او ته به شعرونه وې او چې نه یو کار دی نو که کم خلک تنګ شي نو هغې خو لکه سویچ ورکولی شي، بل څه ته بندولی هم شي. څه خبره زما خورای دی جي ښایسته روغانۍ. سلام علیکم ماما جي. محمد یاسر اکمل وایي چې نو ما به څه وي. نو دا شعرونه ما ته رایاد شي چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بې اختیاره ژړېدم نو ما به څه وي، دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي، او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي، مولا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي، او رامې غې په لاسو کې غنم نو ما به څه وي. او دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه وي. ډېر ښه دانش صاحب، ډېر ښه. ښه محمد زه خځه کمېټ. وعلیکم السلام. پروګرام چې ډېر ښه دی نو ډېره مننه. هغه د شاته سب سړی او مخکې سب کې ناست و، ځکه د مخکې سب سړی او مخ و شاته ناست وم. اکرام خان وردک. جامې مې نه وې او د شګو په ډېري کې خوښ وم، سترګې مې دواړه پټې کړې وې، هوا ته ناست وم. ما ویل چې سیده مې فریاد د الله در ته ویسي، د کوی تور سر ته ختلی وم، موسی ته ناست وم، هغه د وروستو سب سړی و مخکې سب کې ناست و، ځکه د مخکې سب سړی و مخ و شاته ناست وم.
ختم شو ها. دانش صاحب انجینیر ندیم خان کمنټس کړي مونږ د پیزوان په تماشا خوشاله شوي یو او مونږ د پیزوان په تماشا خوشاله شوي یو مونږ بیګا ټوله شپه خوشاله شوي یو مونږ په خندا خندا تر ګوره پورې وړې ده او مونږ د خپل ژوند په جنازه خوشاله شوي یو ډېر ښه دانش صاحب مونږ په خوشحالو کې تل د غم سندرې ویلې دي مونږ د غم غزل ته همیشه خوشاله شوي یو ډېر الله ای مرګه ای غم ستا مننه چې دا ډېر عمر د هیرو مه ای غم اوس راځه خوشحاله شوي یو ډېر ښه دانش صاحب ډېر ښه دغه شان دي په ما یې دوه ګوټلې دي د تلو نه یم هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه ویل یې دا ګناه مې نه شوه دا مې یاره نه شوه په ما یې دوه ګوټلې دي د تلو نه یم هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه ویل یې کېنه اوسګارېږه مرازمه درله مودې مې تېرې په دې ځای شوې خو وزګاره نه شوه ډېر الله دانش صاحب ولي د سعودي عرب نه تمام حضرت سعودي ته سلامونه وعلیکم السلام خو دا شعر زما نه دی دا شعر زما په خیال باندې د صاحب شاه صاحب نه دا د صاحب شاه صابر صاحب دی چې خوند کوي صابره پښتانه یاران خوند کوي صابره پښتانه او دا زما دا دغه شعر دی دا شعر زما یار دا د ساحل صاحب دی نه دا د ساحل صاحب نه دی دا د خلکو ساحل صاحب په نوم مشهور کړی دی خدا صابر صاحب شعر ښه افتخار احمد پروانه صاحب وایي چې سلام جمیل خان وعلیکم سلام ډیره مننه او خیال کې پیکه ګندګر وایي چې دانش صاحب ته د درخواست دی چې د تور وایي تور صادر په سر له ښه ساجد خان چې زموږ ډېر ښه ملګری دی سعودي عرب نه او زموږ د فکر ملګری دی زموږ د خیال ملګری دی زموږ د نظریې ملګری دی موږ د هغه ملګري یو جمیل خان روغاني صاحب د سعودي عرب نه چې لایق د دې څوکۍ جانانه نه و تا ویل دی لایق د دې څوکۍ جانانه نه و تا ویل دی او دا کس د مشرۍ جانانه نه و تا ویل دی ته ګوره ادم خان په اډو سترګې پورته نه کړې ته ګوره ادم خان په اډو سترګې پورته نه کړې او دا غږ د درخانۍ جانانه نه و تا ویل دی بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی او تا اورې باجوړ کې شیر عالم کنځلې کېږي وجه دا خو بیا ووایي جي ته اورې باجوړ کې شیر عالم کنځلې کېږي او تقصیر د مهمونۍ جانانه نه و تا ویل دی د مهمونۍ جانانه نه و تا ویل دی او جانانه ډېر مالدار شوي خو سم در پسې دی جانانه ډېر مالدار شوي خو سم در پسې دی او پیغور د غریبۍ جانانه نه و تا ویل دی یو غزل درته یم چې غړیږي په سترګو کې یو سوال وینو خوړلې غړیږي په سترګو کې یو سوال وینو خوړلې پرته ده او په زنه یې شین خال وینو خوړلې منما تا د فصل زکات ویستی دی خو خانه منما تا د فصل زکات ویستی دی خو خانه زکات دی په خمبو کې کال په کال وینو خوړلې زما په سر ولاړ د اوسنۍ زمانې نمر دی زما په سر ولاړ د اوسنۍ زمانې نمر دی او زما په سر ولاړ د بوډۍ ټال وینو خوړلې نامې ورباندې ګل دی نورې هر ګوټ رژېدلې نامې ورباندې ګل دی نورې هر ګوټ رژېدلې ساتلی مې صندوق کې یو رومال وینو خوړلې او دانشه پښتانه دي د جمال په تماشه دي دانش پښتانه دي د جمال په تماشه دي او دانش پښتنو نه دي جلال وینو خوړلې یو څو شعر نور وایم چې په کتابونو کې خو نور څه دي او په تفسیرونو کې خو نور څه دي تا خو یې لړمانان دي پکې په دې قبرونو کې خو نور څه دي تا خو یې لړمانان دي پکې په دې قبرونو کې خو نور څه دي او په آیاتونو باندې اوس پوه شوم په آیاتونو کې خو نور څه دي
پایاتونو باندې وس پوشم پایاتونو کې خو نور سدیو دا جوړی د بلال د رنگ او په دې خالونو کې خو نور سدی واه په زیارتونو باندې وګرځیدم په زیارتونو کې خو نور سدیو دانشا تشي زلف نه یادوي دانشا تشي زلف نه یادوي ستا په شیرونو کې خو نور سدی بلها مودې وشوي چې شنه دی غنم نه وچیږي جمیل یو شعر غزل ویم پورا چې بلها مودې وشوي چې شنه دی غنم نه وچیږي دا ډېرې ورځې مې په سترګو کې نم نه وچیږي اوس مې د کلي شنو په ټوله توتیان نه رادرومي اوس مې د کلي شنو په ټوله توتیان نه رادرومي اوس مې د کلي په پټو کې شړشم نه وچیږي مولا په دې خبره زه د دین نه ویستما مولا په دې خبره زه د دین نه ویستما ما ورته وی چې پر هارونه په دم نه وچیږي مولا په دې خبره زه د دین نه ویستما ما ورته وی چې پر هارونه په دم نه وچیږي او هغې لمدلو پټه بیا د خوړ پکاڼي پرېښوه هغې لمدلو پټه بیا د خوړ پکاڼي پرېښوه او هغې وی بس دی اوس ناوخته شوزم نه وچیږي ډېر ښه دانش او هغه چې هوبهو دا ستا په شان دی هېڅ نه وایي هغه ګل لون په خپلو اوښکو ساتم نه وچیږي تا به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچیږي ما به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچیږي تا به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچیږي او ما به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچیږي او دانشه خویاندې دعاګانې نمونې د الفت دانشه ورونه نعمتونه موسم نه وچیږي ډېر ښه دانش صاحب وایي چې دانش پاتې چم بدل یم لیکن زما مخ جوړېږي دانش صاحب زما لپاره هم چې کوم دی نو دا ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي دانش هغه پوری چم ته نوې ملا راغی دانش دغه پاتې چم به دی لیونی کوي یو شعر پکې داسې چې ښایست دا ننګو دې په سرلو له ماتې ورکړه ښایست دا ننګو به دې سپرلی لیونی کوي ډېر ښه ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي باداره ته یې ګوره تا به خدای لیونی کوي ډېر ښه واه بادر دانش صاحب ښه زیشان خانجي وایي فرمایش کړی دی فرمایش خو زه خو د خان لاله خبره حکم ګڼم بلکل یې درته وایم چې زه به نه لیونی کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د ملیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی ناست یم لکه سپی چې بچچړو ته د قصاب په تیخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا یې زر جیب کې خوندي کم کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله سملم دغه غم را سره مل شي دا د ړوند فقیر نغلا او هسې نه رانه لاس پرې کي بیا به خوله څنګه وازومه زه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پایي د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وڅکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او په کاڼي شونډې کېږدي بیا شیطان په کاڼو ولیتې په دغه خاطر ماپ کې دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلیږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس وي د بل خپه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې
په پردي جنگ کې قتلېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ به لیکې دغه ټول تاریخ پر هر دی وینې وینې مالګې مالګې زه په خپل پرهر کې پروت یم صرف دا زما ګناه ده چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم رونه کینې خویاندې ورکي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کي د دشمن کرې بیا یې زی چې وینم بوګنېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو شین توتی شو مبارک شه مبارک شه جنتی شو جنتی شو زما سپینه ګیره نور اسویلو سپینه پولی کړه دا د نور بچی تیار دی درنګ ساعت له روانیږي او د دکان چلیږي یا دا د نور بچی تیار دی درنګ ساعت له روانیږي او د دکان چلیږي د شرابو ګوټ حرام دی خو د وینو ارزانی ده د یو څو کسانو راټ دی د یو څو کسو خانی ده دا وخت د ژرندې پل دی او زما په مرۍ پروت دی زه د خوار غنم دانه یم د اوبو په زور دلیږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو خپو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړی دی او په خپو کې زولنۍ دی په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې څه وایم کافر کېږم چې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم زه به خلاله زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې لپې زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنګ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډه ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډه ده بعضې وایي دا کافر دی بعضې وایي مسلمان دی بعضې وایي دا ملحد دی بعضې وایي خوږ انسان دی د زړه سر دی او جانان دی بعضې وایي دا یې کړي بعضې وایي دا یې وکړو بعضې وایي دا دروغ دی بعضې وایي دا رښتیا دی بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کی چې بیخي به زما نه وي بی ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلای تم د دوی سره گویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ غلي د شملو په مرۍ غلي زه له تا ځنې ویزاره ته زما ځنې ویزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګې ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره په شر یم ځکه ټول پر هر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه موباسي د کتاب نه موباسي د حساب نه موباسي د کتاب نه موباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه موباسي ته هم پوهه زه هم پوهه ته هم غلې زه هم غلې ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شهر کې د چا خپل څه مفادات دي دانش ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم ډېر ښه دانش صاحب ډېر ښه دانش صاحب زما یو خوری دی چې هغه د سویزرلینډ نه چې کوم سلام ویلی دی مامو وعلیکم السلام Shabnam Sahar, which I'm Dr. Shabnam Sahar from Karachi program. Yeah, thank you very much. Thank you. جاری ساتو یو ملګری و چې سفیانه کلام وای دغه ورته هم وایم خو مجیب الله همدرد زما ډېر ښه ملګری دی نو هغه فرمایش کوي هغه ته نظم وایم چې بیګا مې ډمه ولیدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلیدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویېدله چا شراب اوس که نشه شو چا د چرسو لوګی راښکو
چا شراب اسکو نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي د چا غیږ کې ګډیږي دا به هم د چا بچی وي د حیا صادر اشلیږي یا خو ډیره د بېوسه چې محفلو کې ګډیږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډیره د کمسله نه حیا شته نه شرمیږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شلنګ د پانسې واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې لکم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یارېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې وې او مسکی شوه او نرۍ اوښکې یې تویې کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته د چا دومره هم ځای نشته ډېر ښه دانش صاحب خپل هم یو شعر دی چې احساس مې مسلمان زما شعر دا خپل نه دی خو یو ډېر ښه شعر دی چې احساس مې مسلمان دی د سحر بانګ ته تړپېږي احساس مې مسلمان دی د سحر بانګ ته تړپېږي کردار مې د هندوانو دی چې بانګ واوره موده ډېر ښه جي ډېر ښه کې ځان ته چڼې ګړې دا تا تم نه یو ما تم دا نه چې ته په جومات کې زما خیال دا یو شعر دی چې ته په جومات کې ځان ته چڼې ګړې زما تش د متکتل کفر دی زما تش د متکتل کفر دی دا یو علیکو خو اول ورته زه ګل زمین سید صاحب زموږ ډېر محترم مشر دی سلام ورته پیش کوم او احترامات ورته درم دغه ورته وړاندې کوم لالا سلامونه مې ومنه مینه او احترامات مې ومنه ملک ګورمان صاحب څه خبره کوي غزل لیکلی دی چې نرخونه یې جدا وو شیان دواړه خرڅېده او نو دا به ګل زمین سید لالا ته ډالۍ کم زه به ووایم چې نرخونه یې جدا وو شیان دواړه خرڅېده دنیا او نرخونه یې جدا وو شیان دواړه خرڅېده دنیا و ځناور او انسان دواړه خرڅېده یو چاته ضرورت و د اوبو د تندې مړ شو یو چاته ضرورت و د اوبو د تندې مړ شو یو چاته ضرورت و چشمان دواړه خرڅېده او مندر و اهرمن پکې د وخت قیمت ته پروت و مندر و اهرمن پکې د وخت قیمت ته پروت و جماعت و پکې دین او ایمان دواړه خرڅېده زمونږه بېوسي وه ګنې دومره ګرانه نه وه زمونږه بېوسي وه ګنې دومره ګرانه نه وه دانشه محبت ته و جانان دواړه خرڅېده ډېر ښه دانش صاحب واقعي چې ښه شعرونه دي ویله دغه شعرونه ډېرو خلکو کله دی د بېګا هم سلام وکړي او بیا د دې خبرې ضرورت ته و چې ده لیکلي چې سلام هلکه طارق سلام وکړه ډارک سلام وکړه موږ ورته وعلیکم السلام دې شته د دومره دباو ساتلی کشر ورور دی چې سلام نشي کولی زموږ خو مصیبت دا دی یو کشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي یو کشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي یو مشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي زمونږ د کشرانو د سوالونو جواب دا وي مونږ د بدقسمتۍ نه خپل کشران دومره پریس ساتلی وي چې هغوی مونږ ته ډاري خبر هم نشي کولی او مانا ښه خبره ده سلام کې چې کوم باندې تپوس کولو نو بس که سلام یې وکړو جواب به ورکړو ما نه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې سو زما نه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې سو نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې سو دا ډېر خلک غلطو که دا لږ خلک غلط دی دا ډېر خلک غلطو که دا لږ خلک غلط دی دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې سو یو څو سوالونه داسې چې سوالونه ترې جوړېږي یو څو سوالونه داسې چې سوالونه ترې جوړېږي دا تا ته چې رښتیا دي دې رښتیا نه مخکې سو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو دا سا چې ترې را جوړه د دې سا نه مخکې سو تا ولې بې قیمته کړه د سر سوری ورک شو عدمه په ژوندون کې د هوا نه مخکې سو تاسې زه بدنام کړم په پوخ ایمان کافر شم ما دومره قدروې د ابتدا نه مخکې سو د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم بیبې په دې مې پوی که د بلا نه مخکې سو دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا اوس چې پسې
ټول خلق ولاړ دی او خاموش دی دانش په مذهب کې د مولا نه مخکې څه و ډېر ښه دانش صاحب واقعي چې ډېر ښه ډېر ښکلی غزل و زمانه هېر شوی و چې او دا غزل خو ما خیال دی چې ستاسو یو ښه سینګرانو چې کومه دا کرن خان ویلی دی ډېر کرن خان ویلی دی اکثر چې ته د دانش صاحب زه په ګاډي کې ځم او دا غزل د خلکو سره لګېدلی چې څوک ډرایور کله دا غزل ولګي زما داسې باغونه رامانې ځیګ ځیګ شي زه ورته وایم چې د دانش صاحب زما ملګری دی دغه غزل سره دی د دوبۍ نه چې کومه دی هغه سلام لالا جي څنګه یې وعلیکم سلام ښه برابر یم ټیک ټاک یم او دانش صاحب چې کومه دی نن مې موندلی دی او رالیږیا کلی مې دی چې څومره وس مې فکر کېږي نو د هغه پورې به د خلکو ته چې کومه دی نو دا وایو به ناست یو جریر خان وایي چې جمیل وروره تاسو ته او دانش صاحب ته سلامونه او د دانش صاحب نه زه اورېدل غواړم غزل سلګۍ سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي ویم یې درته چې سلګۍ سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او جاړي رانجه په جړا جړا روان په اننګو شو ټوکمار نه د واده ځان له جوړه اخلي او جاړي د لاسونه نکریزي د چړو په سکو بیاي د شونډو په سرونه می نامه اخلي او جاړي او دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلې دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلې دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي او دا څوک دی او دا کم پلې روان دی او دا ولې دانشه د هر چا نه بخانه اخلي او جاړي ډېر ښه دانش صاحب ډېر واقعي چې ډېر ښکلی شعر دی ووایه ډېر زبردست شعر جمیل صاحب دانش صاحب هره میاشت میلمه کوه دته اوس دا پت نشي ته د میلمه نه څومره تنګ یې یا دانش صاحب دا خبره میلمستیا ډېر ګران کار دی جمیل داسې کار نه بهرحال زه په خپله راځم صحیح ده که نه خو زموږ یو مشر و چې هغه ما ته قصه کوله که نه و چې زما د دوشو نه ډېر زیات الرجي یم او ډېر زیات دغونه تنګ یم شوی د میلمه نه تنګ یم د باران نه څوک نه تنګ یم میلمه پوره رحمت صحیح وی دی ویلې چې میلمه چې کومه دی دا اوس هغه غم دی دغه شان چې څوک په خپل عزتمن نو هغه بل ته عزتمن او درنې خبرې لیکي نو خان صاحب خان چې کومه الله دې قدر وکړي دغه شان چې کومه صدیق وایي چې ډېر ښه زبردست ښه الیاس روغاني وایي چې تاسو خو د سلام نه دا خلاصه کې تاسو راکاږي جوړ کو دا خبره چې کومه ده چې دا دغه د ریاض چې کومه ده بل اوره دا په لاسه کې اسلم خان وای علم خان ور وای چې روغاني سه پروګرام به ختم شي خو ارمان مې مدا پاتې چې تاسو سره چې دریم او څلورم کوم ملګری دی دین غمون ټوخي هم دین غمون ټوخي هم ورځین نه باندې نو کینو دا شعر به چې کومه ده تاسو پورا کوي او په دغه ځمکه لاندې کلي کې بلا انصاف دی دلته په یوه جامه کې خان او دهقان دواړه اوسي او پلار بابا ته بیګار وایي زوی یې ما ته وایي په دغه کور کې د دې کلي خانان دواړه اوسي بهرحال دغه دوه شعره ته پکې حاجي عمران وایي چې روغاني صاحب د الیاس ته یو شعر ووایي په زړه به ارمان پاتې شي فاروق خان وایي چې سلام نو وعلیکم سلام د مسافرو د پاره پکې یو شعر ډالۍ کا د روژه خان وایي نو هغه یو موضوع باندې غوښتې بهرحال زه کوشش کوم ویم ورته په اخر کې به ته پوره غزل ډالۍ کوم په خانوید وایي مزمل د سعودي عرب ریاض نه یو شعر ډالۍ کا ورده یو وایي چې نه سچي ساتئ سهار به ګورو او سهار خو موږ به بل ځای ته هم ځو ډیوټۍ ته به هم ځو چونکه سبا د دانش صاحب پروګرام دی دا د ټولو ملګرو ته چې کومه زموږ د واړی خوش علاقو کې اوسېږي پاتې کېږي نو سبا په شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ واړی کیمپس کې چې کومه ده نو یو ډېره ښه مشاعره رابللی شوې ده د یونیورسټۍ د طرف نه چې په کې زموږ د دې علاقې د سوات د مردان د پېښور هغه مشهورو ګران شاعران چې دي زموږ تکړه ملګري چې دي محمود وسیم صاحب دی په هغوی کې محمد ګل منصور صاحب دی دانش صاحب د نور نومونه یاد کړي ما ته خو نه معلوم عباسین یوسفزی صاحب دی اقبال شاکر دی ډاکټر صاحب جی وایي چې خوند کوي سایله پښتانه یاران سل زله خفه شي خو بیلیږي نه په دې کې څه حقیقت شته چې په دې شعر کې او بالکل پښتانه یاران خو پښتانه یاران دي نو دانش صاحب داسې به کوو چې نه پروګرام به په دې ځای باندې راټولوو د ټولو ملګرو چا چې زموږ پروګرام وکړو او نو د ټولو ملګرو ډېره مننه دوه شعرونه درته ویم چې شپه پخه شو که مو خوښه وي نو زه به درنه لاړ شم که مو خوښه وي نو زه به درنه لاړ شم شپه پخه شو هسې نه در باندې دروند شم او یو شعر ده چې کیدای شي بهرحال
هغه څنګه شیر و مانیر شو چې حاجی محمد اسرار صاحب خانجي نکریزي د ګوتو نه چړو په سکو بیایي او د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او جاړي سلګۍ سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او جاړي اشاره او د لاسونه نکریزي د چړو په سکو بیایي د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او جاړي ورانجه په ژړا ژړا روان په ننګوشو ټوکمار نه د واده ځان لا جوړه اخلي او جاړي دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې یوګې راغلي دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي دا څوک دی او دا کم پله روان دی او دا ولې دانشه د هر چا نه بخانه اخلي او جاړي نو ډېره ډېره مننه زموږ سره چې کومه ده په پروګرام کې د شریک کېدلو زه به ستاسو هم شکریا ادا کوم د لطیف صاحب هم شکریا ادا کوم د عمر زیب صاحب شکریا ادا کوم جاغو صاحب زموږ سره د شپرون کړه ډېره ډېره مننه کوم کسانو چې کتلي او اورېدلي سو تhank you very much to hear and bear د اورېدو او د برداشت کولو یو جهان مننه ان شاء الله په امان د خدای روغ رمټ پارولې لم سپارم او روغ رمټ هم ته غواړم خپل